نو ما نه دوی پوه کړه هلته په روم کې کښېنې چې نایله کله اپریشن تیټر نه راوځي زه په خپله به بیا هلته یې درولم هلته به شیپ کوسۍ ده زه وزارم تاسو شي जी सर जी डायरेक्ट रावड़ा हाँ जी हाँ और बया लाड से डॉक्टर ड्रम ना तो वे शराश और तब इमरजेंसी ट्राली फटाफट तैयार है बेगम सर जी इंशाल्लाह फटाफट ऑपरेशन शुरू थियो औजन द सामान ढोल्ने तक उठी थियो ها نو پیسو میسو څه ضرورت ونه د پیسو د حساب کتاب به هم ستو تاسو بس دواګانې کوي ها صحیح شو زموږ روانه صاحب څه کوي خیر تاسو ټاګ یې خیر دی ډاکټر صاحب زما خور دا ستاسو زنانه ستاسو سره دي دا خو چې د دې له خور ده ستاسو خور ده حاجي حاجي تاسو له ګنټه لاړ شئ وسلام علیکم تاسو له ګنټه لاړ شئ پلیز ډاکټر صاحب ټیکدار صاحب خبرې دوه دي جی یا به موږ ماشوم بچ کړو یا به زنانه بچ کړو دا څه وایي ټیکدار صاحب موږ ټول ټیسټونه انویسټیګیشن وکړو ستاسو د زنانه برین ټیومر دی سر کې اصولې ده موږ به خپل برابر کوشش کوو چې الله خیر کړي و تاسو به دوا کوئ صرف او صرف تاسو سره د ټیم کې د دوا راغلی ٹھیک شو تاسو صحیح ده ډاکټر صاحب الله به خیر کړي صحیح ده ډاکټر صاحب تاسو وسلو کیجي وسلو تاسو خپل کوشش خامخا وکړئ چې الله به خیر کړي دواړه بچي الله به خیر کړي موږ به برابر کوشش کوو ان شاء الله ډاکټر صاحب دا جینۍ ده یتیمه او ډېره سخته زندګي یې تېره کړه زه چې د هغې رور ته ګورم نو زما زړه ته درد راځي ډاکټر صاحب تاسو خپل کوشش خامخا وکړئ موږ به خپل کوشش ښه برابر کړو دلته ټول موږ ته د خپلو بچو غوندې ښکاري تاسو پیسو کې هېڅ غم مه کوئ الله به خیر کړي الله به خیر کړي صحیح شو بېغمه شئ تاسو انتظار وکړئ دوا اوه دا خو د وفا نمبر دی خو ما نه خو بلکل هېر شوي اقصا رنګ हेलो शकूर खान هلو تاسو کوم ځای کې یې بس زړګې د موړ کې در روانې به ښه ټیک شو راځئ زه ستاسو انتظار کوم ټیک شوه بېغمه اوسه السلام علیکم
जी चाहा था वो मिल जाए, कोई उम्मीद टूटे तो जी डॉक्टर साहब सुन गए करे। ये मुमकिन तो नहीं जो दिल चाहा था वो मिल जाए, मला डॉक्टर समजे उम्मीद टूटे तो व्यस्त बस तरह दी गाँव की دا أسئلة خوشحالية لدي سنشتا ना जी तमाम दरो बस तरह की मत ऐसे रखी है कि और चेक दे दी कर نومانا دا خو جون سره تړلې خبرې دي چاله خدای په خوشحالي ورکړي نا خوشحالي په داسې مقام کې ورکړي چې غم سره هم شامل وي बस खबर से फिर शुक्र जी نومانا ډاکټر صاحب وی یا به موږ ماشوم بچ کو یا به نایله بچ کو जो दिल के पास रहते हैं वो दिल क्यों तोड़ जाते الله به خیر کړي نومانا हैं, वफा के बदले क्यों वो बेवफाई छोड़ हाँ जी ना तो थोड़ा फोन हाँ जी نومانا स्वागत को فأنا سأسألك سوف نأخذ جزء نأخذ جزء أخوة كثير سيما نأخذ بغضائك دا لازم خورني قبل سوق نشتغل خور المكان خانجي نومانا جاړه ما ستا خور زما خور ده چې څومره زړه ستا درد کوي حقه زما کوي मुमकिन तो नहीं जो او باقي د الله کارونه دي मिल जाए, چې د چا ژوند کوم ځای کې ختمېږي او کوم ځای شروع کېږي دا زما او ستا کار نه دی خانجي के जमा पर खौफ से चलो शो सब बिने टेबल से खانجي सब बिने टेबल से डॉक्टर से दुआ شي زما خور جوړ بچي زما خور جوړ بچي ادوان به بچ کېږي کمزورې خبرې مه کوه که نه نومانه کمزورې خبرې مه کوه कमजोर खबर न को खانجي मां के डॉक्टर जो तेर कड़े दे दता खौर स्तर को तेर कड़े da खौर वाला खانجي da खौर वाला नसीबों ही डाले था तो वो कैसे मिल जाए, खुदा भी रूठ जाए तो क्या करे। ये दिल जो रो रहा है तो कहीं से सब्र मिल जाए, हुए जो बदगुमा हम तो क्या करने। ये मुमकिन तो नहीं जो दिल में चाहा था वो मिल जाए, कोई उम्मीद टूटे तो क्या करे।
شکر دی چې شکور خان راغی. السلام علیکم شکور خان. وعلیکم سلام. سوري تا په زما ډیر انتظار کړی خو نن زموږ ډیر ضروري میټینګ و او په هغې کې مانه لږ وخت ضایع شو. شکور خان دا هیڅ خبره نه ده. دا څومره انتظار مې چې وکړو د دې په ډبل انتظار به زه نور هم وکړم خو دا زما دغه کار څنګه چلو که. ستا ډېره مهرباني چې تا زما انتظار وکړو. ستا هغه کار او خو بس وکې شو خرڅ مې کړ. شکر دی شکور خان زما کور تاسو خرڅ کړ خو دا راته ووایئ چې پیسې خو ماته میلو نه شوې. پیسې خو چې راچا غوښتو هغوی ته مې ورکړې. شکور خان دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ پیسې خو زما حق و او تاسو وایئ چې پیسې د چا حق و نو هغه ته میلو شوې ما ته خو هغه پیسې میلو نه شوې. ګوره وفا ته چې کوم کتابونه پړاوې دا هغه کتابونو لیکوال زم او پاتې شو د حق خبره دا د هغې دوه یتیمانانو هغه ما هغوی ته ورسو. کم دوه یتیمانان؟ ستا د خبرې مطلب څه دی؟ مطلبي خبره کوه زه ستا په خبره پوه نه شومه. خلک د شپې پسې سهار راځي زه حق حیران یم چې د دې دوو یتیمانانو سهار به کله راځي. د دې په ټول عمر په شپه کې تېر شو. شادي وې اپا هغې باندې دي اول د مور ظلمونه بیا زما ظلمونه. پته نه لګي چې پس امتحان کې گرفتار په نایدې خفې ولې نیم خفه او زه په تا خفه یم. نایله نه د ټولو نه بدبخته ښځه دي. دا څومره د خوشحالۍ ورځ ده ستا لمسی دی او پوله پې نه شو ستا د لاسه ښه به مې درته ویل چې ګزاره کوه. ټول کلي به تا ته نصیحتونه کول خو ته تا خو بدماشیانې کولې تا خو د سړو پیښې کولې. زما د شملې سوال دی او زما د پښتو سوال دی. په پښتو کې هر ځل پښتۍ ماتېږي خو چې ستا ماتې شوی وې اوس به مې لږ یخ شوی وې د دې غریبې خو نه ماتېدې. لا خو زما ماته شو لا خو زما په هغه ورځ ماته شوه چې په کومه ورځ زما د غر نه روغله. بس کښېنه تیار مړي مه جاړه اوس دوا وکړه چې دا خو دې روغه کړي. جړه پسې جړی اوښکې به نه څڅې. خان چې راغی बेच खुशियाँ खरीद लाए हम छोड़ کې ضرور کې ولې بچې ته خو راته داسې خفه شان ښکارې ډاکټر درته څه وویل؟ نه ترورې څه نشته. کله کله دې بې وسۍ ته دومره حیرانه شم چې چا پسې نښلي بیا دې لرګېږي نه. نور څه نشته ترورې خو دا زړه مې هسې غواړي چې په چغو چغو باندې وجاړم.
خلک وایي که نه کله چې وي د غمونو ډېرې درته په سر شي نو په چغو چغو باندې وژاړه زړه به دې سپک شي. صحیح دي ویل بچی، موږ هم ځانونه نه جاړو، خپله بېوسي جاړو او بیا د خپلې بېوسۍ نه زیات د هغه یتیمانانو په حال خفه چې آخر د هغوی سره داسې ولې کېږي. خو بچی ته خو سړی ته حوصله وکړه او زموږ حوصله خو هم دی چې ته راته په چغو چغو په ژړا شوې. زموږ خو بیا د کتو ځای هم نشته چې چا ته به مخ اړوو. ته به حوصله کې تپوس دې کو چې ډاکټر څه وایي. او رښتیا ډاکټر څه ویلې؟ شکور خان تو ہوش کې کور زماو نیکا مخر زماو د کور کاغذونه ما تاله درکړو او تا هغه دوه یتیمانان له ورکو. دا تا خو نکړل شکور خان، دا تا خو نکړل. وفا ته چې کوم کتابونه لولې د هغې لیکوال زه یم. دا به ډېر خلک په خپل جال کې ګیر کړي خو شکور خان ته نشي ګیرولی او بیا زه څوک پردی نه یم، زه د ټیکهدار تره یم. داسې کار دی چې ته مو ماله یو 30 تولې کاري ښځه ټیک شوه زه ورځم خو چې کم از کم ما ته په 5 شپږو ورځو کې دا تیار شي نه. ولې حیرانه شوې؟ شکور خان ستا ما یو خبره په کلو غوږونو ووره چې کاغذونه ما تاله درکړي او زما د کور زمیوار تی او که ما ته دې په یو هفته کې کاغذونه رانکړل نو زه به تا سره په کچرو کې کیس واچوم او زه به دا خبره وکم چې دا کور د زما نه زور او زبردستۍ سره اخیستی دی. ولې نه قانون چې دی هغه رښتیا فیصلې کوي د دروغو نه. او چې کله هغوی ته پته ولګېده چې ته یو مکار او دروغجنه ښځه نو ټول عمر به په دې جیل کې وخت تېر کې قرآن به جمدی راونیسي. لاس اخلاص او توره دې تېرو واپس وړه سپږنه ده چې د ریچو په ګومنس کې به راپروزي. د کور کاغذونه ما تاله درکړي دي او د کور د کاغذونو تپوس به زه ستا نه کوم پوه شوې. ولې ونې ستا د حسن وخت ختم شو. زه چېرته په زیارتونو کې ځان له ځای وګوره هلکه د منجورانو پکې تسبیح اړوه. مرګ او ژوند د الله په لاسو کې دی چې چا له ژوند ورکوي او چا نه یې اخلي. ډاکټر غریب به څوک وي دا خو خپلې ډیوټۍ سره کار دی. سی ویلې تا ته نه نه خو به ټیک شي که نه. ته اوس سمه خبره ولې نه کې بچی؟ هغه ته څه پته ده چې په نالۍ باندې قیامت تېر شوی دی، غمونه پې تېر شوي دي، دردونه پې تېر شوي دي او بیا د مور مینې هم نه لیدې. هغې دردونو والا په سر کې رسولۍ جوړه کړه.